السلام علیکم ورحمت الله. تصور وکړه که تا د سوګو چیرې زما په لاس کې دا خښته ده، دا 2000 کاله زړه ده، دا هډوکی 11,000 کاله زوړ دی، دا کاڼی 1 ارب کاله زوړ دی، دا ونه د 120 کالو ده. نو ته بړه کې سوچ کې چې دی څه ګډې وډې وایي، ده ته چا وویلي، دا چا څنګه معلوم کړله، چا وشمارل، چا پې حساب وکړلو. نو ملګرو په دې ویډیو کې موږ د ساینس 6 مختلف ټسټونه ذکر کوو چې مختلفو شیانو عمرونه معلوموي. نو زه امید کوم که دا ویډیو تاسو پوره وکتله نو په دې مسله به ستاسو کونسپټ کلیر شي او د بیا دپاره په څه شک شوبه پاتې نشي. ملګرو زموږ ډومبنی ټیسټ دی کاربن ډیټینګ. کاربن ډیټینګ یو ټیسټ دی چې د اورګینک شیانو عمرونه پې معلومیږي، لکه هډوکی، لرګی، کپړه. څنګه معلومیږي ملګرو؟ زموږ په ځمکه، په هوا کې، فضا کې کیمیایي عنصر دی، هغې ته وایي کاربن. کاربن 11 دی، کاربن 12 دی، کاربن 14 دی. کاربن 14 ډیر زیات کم دی، انتهایی درجه کم دی، دونه کم دی چې په 1 کرب اټمو کې 1 اټم د کاربن 14 وي. خو د دې ټیسټ دپاره د ټولو نه اهم شی کاربن 14 دی. کاربن 14 د ځمکې په هر زنده سر کې موجود دي. څونه تناسب سره چې زموږ په هوا کې کاربن 14 موجود دي، دقونه تناسب سره په دې ځمکه په بوټي کې، ونه کې، انسان کې، حیوان کې، په هر چا کې موجود دي. د کوم ځای نه راځي؟ دا ونې بوټي چې سا راکاږي نو کاربن ورننوځي. بیا چې حیوانات هغه ګیا پاڼې دا شیونه وخوري نو دا حیواناتو ته شامل شي. انسان سبزي، فروټ او د حیواناتو غوښې دا خوري نو د دې وجود ته هم کاربن 14 لاړ شي. یعنې څونه تناسب سره چې زموږ په هوا کې موجود دی دونه د ژوندو انسانانو په وجودونو کې موجود دي. خو چې کله دا انسانان، دا حیوانان، دا ونې بوټي دا مړه شي نو د دوی وجود ته نور کاربن 14 نشي وردننه کېدلی او هغه زوړ چې الریډي د دوی په وجود کې دی هغه ته په مزه مزه وځي. خو د دې کاربن 14 د وتلو ټایم ډیر اوږد دی، دا 50,000 کاله پس په یو جسم کې ختمیږي. نو د دقې د پیمایش په حساب سره ساینسدانان د یو هډوکي، د کپړې او د لرګي ټیسټ کوي د موجوده تناسب سره. اوس فرض کا زمونږ په فضا کې د کاربن تناسب 12 یونټه دی او په هغه هډوکي کې کوم چې د ټیسټ لاندې دی په هغه کې 6 یونټه راووتو نو د دې مطلب دا چې 50% کاربن خارج شوی دی، یعنی دا شی 15,910 کاله زوړ دی. که چېرته 15% کاربن خارج شوی او صرف 15% په هغه شي کې لرګي کې یا هډوکي کې پاتې و نو مطلب 11,680 کاله زوړ دی. دقسې که صرف 12% د کاربن په هغه کپړه کې هډوکي کې لرګي کې پاتې و نو مثال دا شی 19,190 کاله زوړ دی. خو د مکمل صفر کېدو ټایم چې کوم دی دا 50,000 کاله دی. نو په کاربن ډیټینګ باندې د هر هغه شي عمر معلوموي شي کوم چې 50,000 کاله مخکې مړه شوی. البته د 50,000 کالو نه چې کوم زاړه هډوکي یا مړي لرګي دي نو په دې باندې دا ټیسټ کار نه کوي، ولې چې د آخري حد لیمټ 50,000 کاله دی. مرګرو دویم نمبر چې زمونږ کوم ټیسټ دی دی ته وایي KAR ټیسټ، پوټاشیم ټیسټ هم ورته وایي. دا څه خاص قسمه کاڼي ډبرې دي، دا په هغې باندې کېږي. په دې کاڼي کې دننه پوټاشیم وي. چې کله دا کاڼی جوړ شو دې کې پوټاشیم یو دا په مزه مزه کنورټ کېدل شروع شي ارګن ګیس ته. خو دا پوټاشیم او دا ارګن ګیس دواړه په کاڼي کې ګیري، دا ته بار راوتی نشي. چې کله داسې کاڼی ساینسدانان پیدا کړي نو بیا هغه راوړي په لیبارټرۍ کې او دا پوس کړي او دننه چک کوي چې څونه پوټاشیم دی او څونه ارګن ګیس دی، دواړه ترې راوباسي او وګوري. که چېرته د پوټاشیم او د ارګن ګیس تناسب برابري 50-50% نو د دې مطلب دا چې دې کاڼي نیم پوټاشیم کنورټ کړي دي ارګن ګیس ته. او چې کله دا کاڼی نیم پوټاشیم ارګن ګیس ته کنورټ کړي نو د دې مطلب دا چې دا کاڼی 1.25 اربه کاله زوړ دی. په دغه حساب سره که چېرته دې کاڼي کې پوټاشیم 15% وختل او ارګن ګیس پکې 15% وختل نو بیا د دې مطلب دا چې دا کاڼی 2.5 بلیونه کاله زوړ دی، 2.5 اربه کاله زوړ دی. او د دې کاڼي مکمل پوټاشیم چې مکمل ارګن ګیس ته کنورټ شي نو دا دورانیه 6 اربه کاله ده. نو یعنی په دې ټیسټ کې ته 6 اربه زوړ کاڼی معلومولی شي. مرګرو زموږ دریم نمبر ټیسټ دی یورینیم لیډ ټیسټ. دا هم په څه خاص قسمه کاڼو باندې کېږي. په دې باندې د ډایناسورز د زمانې هغه باقیات، کاڼي، د سپوږمۍ نه یا د نورو پلانټو نه راوړل شوي کاڼي په دې ټیسټ باندې چک کوي. ولې چې د دې ټیسټ دورانیه د پوټاشیم والا ټیسټ نه هم ډېره زیاته ده. دې کې هم په مقه حساب سره چې کله کاڼی جوړ شي نو په دې کې یورینیم
او دا یورینیم په مزه کنورټ کیږي لیډ ته او د دې هم مقه حساب دی خو لکه د دې عمر دا ډېر عمر معلوموي په دې کې چې کله کاڼی پوس کې وګوري چې 50% یورینیم یو 50% لیډ نو مطلب 4.5 اربه کاله وړېدلي دي او دا مکمل یورینیم چې مکمل ټول 100% لیډ ته کنورټ شي نو دې به 2 اربه کاله وړېدلي نو په دې باندې د دنیا د زوړ نه زوړ شي په دقه ټیسټونو باندې زمونږ پلانټ زمونږ ځمکه معلومه شوې ده زمونږ په ځمکه باندې اوسه پورې 4 اربه زوړ کاڼی پیدا شوی دی نو دې نه ساینسدانان وایي چې زمونږ د ځمکې عمر د 4 اربو کالونه ډېر دی. 4 نمبر ټیسټ دی ټری رنګ. په دې ټیسټ باندې د پخوانیو ونو عمرونه معلوموي. دا څنګه معلوموي؟ دا ډېر ساده او سیمپل شاید روایتي څه خاص قسمه ونې دي لکه د نختر ونه یا صنوبر ونه دا ونې کټ کوي او د دې په تنه کې چې کوم دی نو مختلف لکیر یې دغه لکیره شماري د یوې لکیرې نه مطلب یو کال نو په دغه حساب سره ته د ونو عمر معلوموي شي او دا معلوموي شي چې یو نوې علاقې ته مطلب ساینسدان لړ شي یا څوک لړ شي اول ته ونه شته نو چې ونه کټ کې د دې ونې د دې لکیرو نه دا معلومیږي چې دا علاقه باراني ده که خشکه ده که دا علاقه باراني نو د دې ونې لکیرې به ډبل یو بل نه وړاندې ازادي خو که چې ته تنګې نښتې نو دا خشکه علاقه ده او دا ونه په خشکۍ سره لویه شوې ده. په همدغه حساب سره د دې ونې د مختلف شاخونو عمرونه معلوموي شي چې کم شاخ مشر دی بیا ورپسې کم شاخ دی ځکه چې په شاخونو کې دننه د خپل عمر دپاره لیکري نو د دې دپاره یا ونه کټ کیږي یا یو طریقه د انکریمنټ بور ورته وایي هغه بور په حساب سره ونه کې څه بور وکړي او څه داسې انسر ترې وباسي چې د هغې باندې هغه لیکرې کتلی شي او د هغې نه دا ډیسایډ کېږي چې د دې ونې عمر څونه دی. 4 نمبر ټیسټ دی ملګرو دا په پخو خښتو باندې په پخو منګو باندې هر هغه شی چې په اور پخ شوی لکه پخوانو تهذیبونو کې اکثر مات منګي او خښتې لکه انډس ویلي چې کوم تهذیب نو هغې په هغه وخت کې د خښتو پخولو چل زده کړی او د هغې د وخت ډېر د خټو جوړ شوي لوښي لرګي پیدا شوي دي نو داسې شیانو عمرونه چې معلوموي نو دا بل 5 نمبر ټیسټ دی. دې کې څه چل کوي دې کې یو منګي ټوکړه یو خښته راوالي او بټۍ کې ګرمه کړي بیا هغې له څه داسې الو باندې ګوري هغې نه څه خاص قسمه رڼا وځي او د هغه رڼا میجرمنټ کېږي حساب کتاب کېږي او د هغې نه د دې عمر راوځي چې یار دا څونه زړه ده دا خښته دا د منګي ټوکړه څونه زړه ده چې څونه زوړ د منګي ټوکړی یا زړه خښته نو هغه ډېره رڼا کوي نو په دې حساب سره دا میجرمنټ کېږي او 6 نمبر ټیسټ دی ډي ان اے نه چې د انسانانو عمر معلومیږي الان چې دې کې 4-5 کاله اخوا دېخوا راتلی شي خو بهرحال دا هم یو ټیسټ دی چې د انسان عمر معلومیږي د ډي ان اے د یوې خاصې حصې نه د انسان د هډوکو سټرکچر معلومیږي او د هغه هډوکو نه د هغه د عمر اندازه اخیستلی کېږي خو هغه کې خو په دې ټیسټ کې کال 2 کاله 15 کالو پورې پرخ راتلی شي او دا ټیسټونه کوم ځای کې کېږي دا هغه وخت کېږي کله چې دا د نورو ملکونو دپاره خلک اپلای کوي د امیګریشن دپاره نو هلته دا ټیسټونه اکثر کېږي او د انسانانو عمرونه پرې معلومیږي. زه امید کوم ملګرو چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي نو شیر لایک سبسکرایب کمنټس